السلام علیکم فرند. تاسو ته پته شته په دنیا کې 50% خلک چې دی هغوی ته د ډینډرپ مسله ده او په یخنۍ کې د ډینډرپ دا مسله ډیره زیاته شي. که تاسو غواړئ چې دا ډینډرپ څه دي او دا څنګه راځي او څه ساينټیفیک طریقه شته د دې د صحیح کېدو لپاره، نو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. اوله خبره، واټ از ډینډرپ؟ دا ډینډرپ څه ته وایي؟ زموږ د سکین پاسنۍ حصه چې دا هغې ته موږ سټریټم کورنیا وایو او دا جوړي د وړو وړو سیلونو 20 یا 30 ډیز افټر دا سیلونه په خپله مړه کیږي او دا سیلونه چې دی بیا د کیلپ د پاسه راشي، د سکین د پاسه راشي. خو د ځینو کسانو چې دی دا سیلونه په 2-3 ورځو کې مړه کیږي. نو دغه سیلونه بیا رايوځي شي او یو وایټ شیپ شانتي بال جوړ کی، نو هغه ته مونږ ډینډرپ وایو. دویمه خبره، دا سیلونه په 2-3 ورځو کې ولې مړه کیږي؟ مطلب دا ډینډرپ څنګه جوړیږي؟ زمونږ په سکین کې چې دی ډیر شي فورز دي، د ځینو فورز نه هیرز راختی. نو زمونږ د هیر نه سایډ ته یو ګلینډ چې هغه یو اویل ریلیز کوي، هغه ته سبیشیس ګلینډ وایي. د دې ګلینډ د وجې نه زمونږ سکین چې دی هغه موسچرایزي، نرمي. د دې فورس سره خواته یو فنګس اوسیږي، هغه ته میسیلیزیا ګلوبوس. هغه میسیلیزیا ګلوبوسا چې دی دغه اویل خوري او جمدی اوسي د دې اویل د وجنه، او دا میلیسیزیا ګلوبوسا چې دی یو کیمیکل پریدي. نو کله چې هم د دغه فورز نه ډیر زیات اویل ریلیز کیږي، نو دغه فنګس ته ډیر زیات خوراک میلاویږي. نو هغوی خپل آبادی د دې ډیر خوراک د وجنه سیوا کی. نو چې څومره ډیر شي فنګسي، نو هغه د هغوی ډیر شي کیمیکلز ریلیز کوي. دغه ډیر شي کیمیکلز چې هغه ریلیز کی، نو د دې د وجنه زموږ سکین رپ شي او بیا ایمیون سیستم چې زموږ دی هغه دا ماتای. نو زموږ په سکین سیلز کې سپیس راولي او خارخ چې په سر کې کم راځي دا ختمي. د دې د وجنه چې دی دا ډینډرپ جوړ شي. بیا دریمه خبره، دا به مونږ څنګه صحیح کوو؟ که ستاسو سکین ډیر زیات اویلی، نو تاسو له پکار ده چې ستاسو د ګلینډ نه چې کم اویل ریلیز کیږي هغه به تاسو کموئ. نو د دې لپاره به تاسو ډیر زیات اویلی خوراک چې دی هغه نه کوئ او زیات تر خواږه شیزونه به هم نه خورئ. او تاسو له خامخایي پکار دی چې په هفته کې 2 پیرې خامخا په شیمپو باندې خپل سر انځئ، نه په ډیرو یخو باندې او نه په ډیرو ګرمو اوبو باندې، په درمیانه اوبو باندې، نه ډیر یخي او نه ډیرې ګرمي. او ستاسو په سر کې چې کم انفیکشن دی، کم فنګس چې کیمیکل ریلیز کوي، دغه انفیکشن به تاسو کموئ. نو د دې لپاره به تاسو هغه قسمه شیمپو استعمالوئ په کم کې چې زینک پایریتیم، سیلینیم سلفایډ او تاسو ټی ټری اویل چې دی او دغه شیمپو هم استعمالولی شئ. او که ستاسو دا ډرای سکین سکیلپ چې دی دا ډیر زیاتی، نو تاسو له پکار ده چې په ټی ټری اویل او په الویولای جوجوبا اویل باندې خپل سر مساج کوئ. هغه شیمپو استعمالوئ په کم کې چې سیلیسیلیک اسیډ. که تاسو ته په دې ټاپک په باره کې څه قسمه کوېسچن ذهن کې راځي، نو تاسو په کمنټ باکس کې ویلی شئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شیزونه وپیژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې مونږ نوی ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتل لپاره ډیره مننه.